محترم ذبیح الله بله پوښتنه کوي کله چې امام ته عذر پیښ شي پر جومات باندې او وروسته خلیفه ونیسي دغه خلیفه به وروسته سجده سهو کوي که یا بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا د دغه ملا وروره څخه بیا دا ځای هېر شوی د سوال یې کړی دی بیا ویل سړی قبر هدیرې ته ورغلی و دوه یې رسوی ول چېرته یې زیارت ته چېرته یې د ده څه بیا خبره یې رسوې یو خلیفه ودرېد سوی د صاحب به کوي که بیا نه کوي دا اوس ته څه وایه داسې وایي دی اصلي وایي که چیرې پر دا امام سجده سهو و نو دی به څنګه خبرې که پر دا امام قرات و څنګه بې خبرې نو خدای بیا اودس اوس بلې تر مخکې څنګه بې خبرې غوږ ورته ورسه په ګرده خبرو غوږ ورسه برابر دې سر په خلاصي که چیرې پر دغه ملا باندې ته فرض که درېیم رکعته ملا ولاړ سو قرات یې نه وویلی یعنې ته فرض که هېڅ یې لا نه وویلی دوم رکعته ولاړ سو شی یې نه وویلی بیا اودسه سو ده چې بل مخکې کوي خولې ته دې لاس واروي خولې ته د هغه په دې باندې پوهېږي چې د ده څه قرات پاته دی باره بیا د هغه ځای شروع کړي لمونځ خو بیا دې خو درته معلومېږي نه یو او که چیرې رکعتونه پاته وه چې رکعت یو پاته دی که دوه دا دې په ګوتو ور وښوي په ګوتو یعنې نور خبرې دې نه کوي ګوتې ور یادې کړي چې یو رکعت پاته دی یوه ګوته دې پورته کړي که دوه رکعته پاته دوه ګوتې دې پورته دا یا دوه او که چیرې د لمانځه سجده پاته وه د لمانځه سجده ته فرض که د لمانځه یوه سجده پر پاته وه ده نه وه کړې باره ورته وایي چې معنا زه بیا اودس شولم په هغه اوله سجده کې اوله سجده یې وکړه په دومه کې بیا اودس شوم یا اوله پاته خالي دې پر تندي لاس ورته کښېږدي دا یې درې او که راولاړ سو تلاوتي سجده پر پاته وه یعنې آیات د سجدې ویلې وه سجده یې نه وه کړې بیا دې لا تندي و خولې دواړو ته لاس وري لا هم دې تندي ته لاس وري هم خولې ته د دې دا معنا سو چې سجده پاته ده د تلاوت سجده پاته ده دا یې څلور او که چیرې د سهوي سجده پر پاته وه دی په یو لمانځه کې خطا شوی خو په پاکې سجده کول هغه په مابین کې بیا اودسه سو نو بیا دې وایي ځګر ته لاس وري سینې ته دې لاس وري هغه باره په دې پوهېږي چې خطا شوی مې د زړه څه د سهوه راغلی دا داسې دغسې ویل ابسې ګډ سو یې رسول سجده سهوه کوي که نه کوي نو هغه دغه ده څنګه مې درته وویل که د رکعتونه به په ګوتو ورشئ او لیکن که چیرې راولاړ سو قرات پر پاته و خولې ته به ماسې لاس وړي که سجده د لمانځه سجده پر پاته و تندي ته به یوازې لاس وړي که سجده د تلاوت پر پاته و تندي و خولې دواړو ته به لاس وړي او که سجده د سهو پر پاته و هغه بیا و چا ته لاس وړي و ذکر ته دا څلور څلوېښتمه صفحه جلد اول رضي مختار دا رسته لاس والله سبحانه ډېره مننه محترم مفتي صاحب د دې هیله چې محترم ذبیح الله ورور ته